میدان وردګ ولایت ته د پیښو پر وړاندې د مبارزې عمومي رئیس ملا نورالدین ترابي د سفر پر مهال د یاد ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست لپاره د 14 میلیون افغانیو په لګښت د اداري ودانۍ د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. په همدې پار جوړې شوې غونډه کې ښاغلي ترابي وویل سږ کال لپاره د مالیې وزارت له خوا څخه 15 میلیونه افغانۍ موږ ته منظورې شولې چې په هر ولایت کې موږ یو ودام او تعمیر جوړ کړو د 14 میلیونه افغانیو په ارزښت چې په هغه کې میدان وردګ دی، خوست دی، کندهار دی، سمنګان دی او کاپیسا. دا مو ځکه انتخاب کړله دا 15 ولایت چې په دغه کې زموږ ریاستونه مځکې درلودې، په نور ځایو کې جایداد نه لري. د دغه ولایت والي قاري بختیار معاذ وایي دلته به ریاست جوړیږي او بیا به دلته ګودام جوړیږي تر څو وکولی شو چې د دغه ولایت ته ولسوالیو ته د طبیعي پیښو د حوادثو هغه کوم مواد او سامانونه کومک چې کېږي د دې څخه به رسیږي. د یاد ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست رئیس مولوي فیض الله جلالي وایي د ریاست چارې په یوه کرایي ودانۍ کې پر مخ وړل کېدې چې له ګڼو ستونزو سره مخ وو. زیاتوي چې د یاد اداري ودانۍ په رغېدو سره به یې په چارو کې لا ګړندیتوب رامنځته شي. نو دا هغه اداره ده چې په هیواد کې د وروستیو طبیعي او غیر طبیعي پیښو کې د ټولو هیوادوالو لاسنیوی کړی ده او خصوصا په میدان وردګ کې تر هرې پیښې او تر هر چا پورې په خپل وخت باندې ځان رسولی. نو چون چې دا یو حیاتي اداره ده، مهمه دا وه چې دغه د ریاست د بنسټ ډبره کلونه له دې نه پخوا ایښودل سوی وای. محمد شیرین د رغنیز شرکت مسؤل دی. د یاد ودانۍ د جوړښت په اړه وایي کوم دغه ماته د تعمیر راکړې دي په دې کې یوه تحکاوي ده او 2 منزله نور دي. په 2 منزلو کې شپږ کمرې دي. په کوم معیار چې دې ماته راکړې دي زه به په هغه معیار انشاءالله تعالی د الله په فضل ورته جوړوم. دغه ودانۍ چې شاوخوا 2 جیرې به ځمکه کې جوړیږي، چارې به یې په 6 میاشتو کې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.